د مشرانو جرګې ټلویزیون درنو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ستاسو پام راړوم د دې مهال خبري ټولګې ته، خو خبري ټولګه پر دغو سرټکو پیلو. د امریکا پوځ وایي له افغانستان نه 95 سلنه سرتیري او تجهیزات ویستل شوي. افغانستان کې د جګړو له امله د بشري ناورین پیښېدو په اړه د ملګرو ملتونو خبرداری. د امریکا او ایران ترمنځ د زندانیانو پر سر ناندرۍ. ستړي مشئ، اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. زه صفي الله منطق یم. د مشرانو جرګې د سې شنبې ورځې عمومي غونډه چې د دې جرګې د مشر ښاغلي فضل حدي مسلمیار په مشرۍ جوړه شوې وه، له هېواده د وسلوال پوځ په خپلواکه توګه د دفاع ستاینه او ملاتړ وکړ. په دغه غونډه کې د دې جرګې ګڼ شمېر سناتورانو د طالبانو لخوا د سیمو نیول، د خلکو د ربړولو او زورولو چور او تالان د عامه تاسیساتو ورانول او بیا ترې د جګړې لپاره کار اخیستل بشر ضد جنایت وباله او د بشر حقونو د ملاتړ له بنسټونو وغوښتل چې د طالبانو په دغو کړو جنایتونو سترګې پټې نه کړي. در جلسه روز سه‌شنبه مجلس سنا، اعضای این مجلس از قهرمانی ها و فداکاری های قوات های مسلح کشور در برابر تهاجمات گسترده طالبان ابراز حمایت نموده گفتند که برای بیرون رفت از وضعیت کنونی و تامین امنیت شهرها، شاهراهای عمومی و پاکسازی بنادر و ولسوالی ها از وجود گروه طالبان مکانیزم مؤثرتر نظامی ساخته شود و در استفاده درست از خیزش های مردمی آنها در چوکات اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی تنظیم گردند. همچنین شماری از سناتوران محاصره منزل امیرشاه نایبزاده، نماینده مردم بادغیس در ولسی جرگه، تهدید صوتی و انتشار آن در رسانه ها از سوی امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری را یک عمل فراقانونی و نامناسب عنوان نموده اذعان داشتند که باید هر گونه اتهام از مجاری ارگانهای عدلی و قضایی مورد پیگرد قرار گیرد و حالا به محاصره خانه وی که در آن سایر اعضای خانوادهشان نیز سکونت دارند هرچه زودتر پایان داده شود. و در ضمن ولیشاه نایبزاده عضو مجلس سنا و برادر امیرشاه نایبزاده طی صحبت گفت ادعاهایی که در مورد ارتباط نزدیکی برادرش با طالبان از سوی معاون رئیس جمهور صورت گرفته است کاملا بی اساس است و تحولات اخیر که در بادغیس به وقوع پیوسته است ناشی از ضعف مدیریت مسئولین حکومتی می باشد و افزود در حالی که خانواده ایشان در 2 دهه گذشته در حمایت همه‌جانبه از نظام قربانی های بیشماری داده از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور با جان و مال پشتیبانی نموده و می نمایند که هیچ سازشی با دشمنان این وطن نداشته است و باید این ادعا از مجاری قانونی مورد بازرسی قرار گیرد تا قضیه روشن شود. در جلسه یک تعداد اعضا گفتند گروه طالبان با اشغال مناطق جنایت ضد بشری را مرتکب شدند، علاوه از آزار و اذیت‌های مردم دست به چور و چپاول اموال آنها زده، تأسیسات عامه و منازل شهروندان را به آتش کشیدند یا به عنوان پایگاه نظامی از آن استفاده می‌برند که باید نهادهای حقوق بشری در برابر جنایات این گروه خاموشی اختیار ننمایند و افزودند در تجدید جنگ‌ها در نقاط مختلف کشور سازمان استخباراتی پاکستان نقش برجسته را بازی می نماید که باید شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد این مداخلات پاکستان تصمیم اتخاذ نموده بر آن کشور فشار وارد نماید تا از مداخله در امور داخلی افغانستان و حمایت گروه طالبان پرهیز نموده و آن گروه را وادار به مذاکره نمایند و تاکید داشتند که در بسیاری جنگ‌ها نظامیان و ملیشه‌های پاکستانی رو در رو با قهرمانان قوت‌های مسلح کشور می جنگند و خیلی از ایشان کشته هم می شوند که باید ارگان‌های مسئول این قضایا را مستندسازی نموده با رسانه‌ها، مردم و جامعه بین المللی شریک سازند. همین گونه در جلسه درگذشت نصیر احمد احمدی نویسنده و رمان نویس زبان پشتو یک ضایعه فرهنگی دانسته شد و با قدردانی از تلاش‌های مرحوم بر چاپ آثار وی تاکید به عمل آمد.
در جلسه محمد اکبر استانکزی نایب دوم مشران جرگه در مورد ضرورت انسجام شهروندان به خاطر دفاع از کشور گفت 5 سال قبل از امروز در کشور دوست ترکیه طرفداران وابسته به گروه تروریستی فتح الله گولن دست به کودتا زدند، اما این کودتای نافرجام به اثر مقاومت مردم، احزاب سیاسی و سازمان‌های غیر دولتی به ناکامی انجامید. چون مردم ترکیه نمیخواستند که دولت منتخبشان به طور غیر قانونی و از راه زور سرنگون شود و حالا ایجاب می نماید که همه افغان ها با الگو از کشور دوست ترکیه بسیج گردیده و اجازه ندهند که گروه های تروریستی به حمایت کشورهای خارجی به اهداف شومشان نائل آیند. همچنان نایب دوم مشران جرگه در ادامه سخنانش 5مین سالگرد شکست کودتا وابسته به فتح الله گولن را به مردم دوست ترکیه خجستباد گفته از روابط نیک میان دولت افغانستان و ترکیه به نیکویی یادآوری نمود. در ختم مباحث، فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه به روح مرحوم نصیر احمد احمدی و شهدای حوادث اخیر اتحاف دعا نموده مراتب غمشریکیش را با بازماندگان ایشان شریک نمود. رئیس مجلس بار دیگر پایمردی و شجاعت منصوبین دلیر قوای امنیتی و دفاعی کشور را ستود و از آنان به عنوان مدافعین واقعی این مرز و بوم یاد نموده گفت: شما قهرمانان برای حفظ حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و جان و مال هموطنانتان مشغول جهاد مقدس در برابر اجنبیان هستید که مردم و تاریخ آن را فراموش نخواهد کرد. ایشان همچنان از بسیج و خیزش‌های مردمی در کنار نیروهای امنیتی قدردانی نمود و از حکومت خواست تا برای مدیریت آنان مکانیزم مشخص ایجاد نماید. رئیس مجلس گفت توهین و تحقیر قوای مسلح به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و اشخاصی که به این اقدام متوسل شود خائن و غدار می باشند و باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند و تاکید کرد که وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی باید اجساد اتباع پاکستانی ها از میادین جنگ را به کابل انتقال و آن را در حضور رسانه ها به سفارت آن کشور تحویل دهند تا بار دیگر ثابت شود که جنگ افغانستان ابعاد داخلی ندارد و حامیان تروریستان و سازمان‌های استخباراتی بیرون مرزی این جنگ نیابتی را پیش می‌برند. رئیس مشران جرگه افزود امروز روز سرنوشت ساز است که نباید تحت تاثیر تبلیغات منفی قرار گرفت، بلکه همه به صورت متحدانه و منسجم از خاک و نظام خود حمایت و دفاع نماییم. فضل هادی مسلمیار اضافه نمود که دفاع از خاک، مردم و تأسیسات عامه نیز مسئولیت دینی و قانونی بوده. اکنون که نیروهای خارجی در حال بیرون شدن هستند، رهبری طالبان باید از بیگانه پروری دست بردارند و به کشتار مردم خاتمه دهند، زیرا جنگ راه حل نیست و باید از طریق مذاکرات به توافق برسند. در غیر آن حاکمیت دوباره ایشان خیال بیش نیست. رئیس مشران جرگه در رابطه با موضوع امیرشاه نایبزاده وکیل ولسی جرگه ابراز امیدواری کرد که نهادهای عدلی و قضایی کشور در این زمینه به صورت بی‌طرفانه بررسی‌هایشان را انجام دهند. اگر اتهام وارده بر وی ثابت شود مجازات شود، زیرا محاکمه صحرایی و تهدید به مرگ اشخاص خلاف قوانین می باشد و اجالتا به محاصره منزل امیرشاه نایبزاده نیز خاتمه داده شود. در بخش دیگر جلسه گزارش اجلاس اول سال روان تقنینی کمیسیون مواصلات و مخابرات از سوی سناتور لطف‌الله بابا ارائه و گفته شد که در مدت این اجلاس 35 جلسه کمیسیون دایر و روی 14 عنوان سند تقنینی کار شده است. همچنان 24 مسئول حکومتی در رابطه با موارد مختلف استجواب و به 51 مورد عریضه رسیدگی صورت گرفته است. اما شاروال و قماندان امنی ولایت کابل در جلسات متعدد کمیسیون حضور نیافتند. همچنان از وزارت مخابرات، اداره اطراح و شبکه‌های مخابراتی در مورد چگونگی جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی و برخی موارد دیگر نظارت شده است.
سپس سناتور دکتر گل محمد رسولی گزارش کمیسیون اقتصاد ملی، مالی و بودجه را ارائه نموده گفت کمیسیون در اجلاس روان 34 جلسه دایر و در آن روی 15 مورد سند تقنینی کار نموده و چندین مسئول حکومتی را استجواب کرده است. به همین ترتیب هیئت‌های نظارتی کمیسیون از بندر ابو نصر فراهی و ساحه آتش سوزی در ولسوالی شکردره ولایت کابل بازدید نموده مشکلات را دریافت و آن را با مسئولین شریک ساخته است. بعداً سناتور سید سیف الله هاشمی گزارش کمیسیون امور بین المللی را به خوانش گرفته گفت در این مدت 36 جلسه کمیسیون دایر و در آن در مورد 14 سند تقنینی و بین المللی کار نموده است. به همین ترتیب پیرامون برخی مسائل شماری از مسئولین حکومتی و نیز مسئولین مؤسسات خارجی را استجواب کرده است. همین گونه سناتور پیغمبر قال دوغن گزارش کمیسیون امور تقنینی، عدلی و قضایی را ارائه کرده گفت کمیسیون در جریان اجلاس روان 47 جلسه دایر و در آن روی 14 عنوان سند تقنینی و بین المللی کار نموده و شماری از مقامات حکومتی و غیر حکومتی را در پیوند به موارد مختلف استجواب نموده است و نیز به 16 شکایت حقوقی رسیدگی کرده است. سپس سناتور قاری میرحاتم ترخیل گزارش کمیسیون شوراهای ولایتی مسئولیت و امتیازات را ارائه نموده بیان داشت که در مدت اجلاس جاری کمیسیون در جلسات متعدد خویش موضوعات مختلف از جمله شکایت و درخواستی شماری از وکلای شورای ولایتی را به بررسی گرفته و روی شماری از قوانین بحث کرده است. علاوه بر آن به 68 مکتوب نیز رسیدگی کرده است. در اخیر جلسه امروزی به خاطر ابتکاری که اخیراً پوهنتون خصوصی دنیا راه اندازی کرده و در آن به حدود 2000 جوان بی‌بضاحت زمینه تحصیل رایگان را فراهم نموده، رئیس و مسئول اجرایوی این نهاد تحصیلی خصوصی از سوی رئیس و اعضای مجلس مورد تقدیر قرار گرفتند. احمد شاه سنگدل رئیس پوهنتون خصوصی دنیا طی صحبت کوتاه ضمن قدردانی از حمایت معنوی مجلس سنا گفت این نهاد تحصیلی برنامه را تحت نام قلم و صلح راه اندازی نموده که در آن از تمامی ولایات به حدود 2000 محصل بی‌بضاحت بورسیه تحصیلی در نظر گرفته شده است که از جمله 100 تن آن فرزندان منصوبین نیروهای امنیتی می باشند. د امریکا د پوز مرکزی قومندانۍ وایي چې له افغانستان څخه د عسکرو او وسایلو ایستل څه باندې 15 سلنه تکمیل شوي دي. دغه مرکز په یوې اعلامیه کې ویلي چې له افغانستان څخه د وتلو بهیر لا هم روان دی او د اټکل له مخې څه باندې 15 سلنه بشپړ شوی دی. اعلامیه وایي چې په دغې مودې کې خپل 7 مرکزونه د افغانستان ملي دفاع وزارت ته سپارلي دي. په دغو مرکزونو کې د باګرام او کندهار پوځي اډې هم شامل دي چې د امریکایي ځواکونو له لویو مرکزونو څخه ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی دی چې د اګست په اخره کې به په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسیږي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالتونو په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو مشر مچ مکانل له افغانستان څخه دا ډول وتل نړیوال شرم بللی دی. نوموړي له افغانستان څخه د ځواکونو د ژر تر ژره ایستلو په اړه د ولسمشر بایدن په پریکړې انتقاد وکړ او ویل چې امریکایي ځواکونو په نیمه شپه کې د بګرام له هوایي اډې څخه په داسې حال کې وتلي چې څراغونه یې هم مړه کړي وو. دوی وایي چې عسکر له پلان پرته له دغې ستراتیژیکې اډې څخه وتلي دي. دغه امریکایي سناتور ویل چې طالبانو خپل بریدونه زیات کړي او داسې نه ښکاري چې هغوی د مذاکراتو له لارې د ستونزې حل ولټوي. د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ وایي چې له افغانستان څخه د عسکرو وسایلو ایستل څه باندې 15 سلنه تکمیل کړي دي. دغه مرکز په یوې اعلامیه کې ویلي چې له افغانستان څخه د وتلو بهیر لا هم روان دی او د اټکل له مخې څه باندې 15 سلنه بشپړ شوی دی. اعلامیه وایي چې په دغې مودې کې خپل 7 مرکزونه د افغانستان د دفاع وزارت ته سپارلي دي. په دوی کې د باګرام او کندهار پوځي اډې هم شاملې دي چې د امریکایي ځواکونو لوی مرکزونه وو. اعلامیه وایي چې د جولای تر 12 نیټې پورې د C-19 الوتکو د 904 اتیا بار ماډل وسایل او مهمات له افغانستان څخه ویستل شوي دي او 1,004 اویا نور وسایل د دفاع وزارت د لوجستیک ایجنسۍ ته سپارل شوي چې ویجاړې کړي. وایي اکثریت دا وسایل دفاعي نه وو او نه هم دومره لوی وسایل بلل کېدل. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې په افغانستان کې د روانو جګړو له امله د بشري ناورین پیښېدو په اړه خبرداری ورکړی.
یادې ادارې پرون ویلي چې د روان کال جنوري میاشتې څخه بیا تر دا مهاله څه باندې 2 لکه افغانان د جګړو له امله له خپلو سیمو څخه بېځای شوي دي. د راپورونو له مخې په وروستیو اونیو کې ګڼو کسانو د خپل بېځای کېدو اصلي لامل د جګړې زیاتوالی ښودلی. د یادې ادارې د معلوماتو په اساس دا مهال په ایران او پاکستان هیواد کې څه باندې 2 میلیونه افغانان د کډوالۍ شپې او ورځې تیروي. راپورونه وایي په وروستیو اونیو کې ګڼو کسانو د خپلو بېځای کېدو اصلي لامل د جګړو زیاتوالی، د غیر دولتي وسلوالو ډلو لخوا د باج اخیستل، د سړک غاړې ماینونه، د ټولنیزو خدمتونو قطع کېدل او د جګړو له امله د خپلو مالونو او څارویو ضایع کېدل یاد کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره زیاتوي چې د جګړو له امله تازه بېځای شوي کورنۍ بیړنیو لومړنیو مرستو ته اړتیا لري او په خبره یې دغه اداره له خپلو نورو همکارانو سره په ګډه د تازه بېځای شویو کورنیو سره د اوسېدو بیړنیو ځایونو، روغتیا، اوبو، خوړو او نقدي مرسته کوي. د جګړو ترڅنګ د کرونا وبا اغېز، بیکاري، وچکالي او فقر نور هغه عوامل بلل شوي چې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې زیاته کړې که د سولې توافق رامنځته نه شي او د تاوتریخوالي مخه ونه نیول شي، دا اندېښنه شته چې هم په کور دننه او هم بهر د افغان کډوالو شمیر زیات شي. راپور وایي چې د 2012 میلادي څخه بیا تر دا مهاله په افغانستان کې د بېځایه شویو کسانو شمیر څه باندې 3.5 میلیونو تنو ته رسیږي. د یادې ادارې د معلوماتو په اساس دا مهال په ایران او پاکستان کې څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال شپې ورځې سبا کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي نړیواله ټولنه باید په دې حساس وخت کې د افغانستان حکومت او خلکو ملاتړ وکړي. د یونیسیار اداره پر داسې مهال په افغانستان کې د بشري ناورین په ښېدو په اړه اندېښنه ښودلې چې دا مهال د افغانستان له ګڼو ولایتونو څخه د جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. کندهار، هلمند، لغمان، غزني، بدخشان، تخار، بلخ، بغلان، فاریاب، بادغیس، هرات، کونړ، کندوز او د کونډې له هغو ولایتونو څخه دي چې د جګړو له امله زرګونه کسان پکې بېځای شوي دي. ښه راغلاست. اوس هم پام وکړئ بهرنۍ خبرونو ته. امریکا وایي ایران له هغو زندانیانو د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي چې د دغه هیواد په زندانونو کې دي او ډیری یې امریکایي یا د امریکا د متحدو هیوادونو تبع دي. سرچینه وایي چې ایران پر دوی بېرحمانه ظلمونه کوي او ترڅنګ یې داسې جزاګانې ورکوي چې له لارې غواړي پر امریکا او ملګرو هیوادونو فشارونه راولي. بلخوا د ایران حکومت بیا ویلي چې دوی له امریکا سره د زندانیانو پر خوشي کولو او یا تبادلې هم خبرې روانې کړي دي. ایران پرون اعلان وکړ چې د امریکا له متحده ایالتونو سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کوي. تر دې مخکې یو امریکایي چارواکي ویلي و چې واشنګټن د خپلو زنداني اتباعو د خوشي کولو لپاره کار کوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي رابرټ مالي تېره اونۍ ویلي و چې د امریکا ولسمشر جو بایډن په ایران کې د ټولو زنداني امریکایانو پر خلاصون ټینګار کوي او یوه جزوي معامله به ونه مني. د امریکا NBC نیوز د راپور له مخې مالي په ایران کې د زنداني امریکایانو خوشي کېدل لومړیتوب وباله او ویل چې په دې اړه له ایران سره خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. د ایران د حکومت ویاند علي رابعي تایید کړه چې خبرې ترسره شوي او ویل تهران هم د ټولو زنداني ایرانیانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د ایران نیمه رسمي خبري آژانس ایسینا د رابعي له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي دغه خبرې روانې دي او که د منلو وړ یوه نتیجه ترلاسه شي نو به یې اعلان کړي. ایران د یو شمیر ایراني الاصله امریکایانو په ګډون 2 تابعیت لرونکي زنداني کړي چې د بشري حقونو یو شمیر نورو فعالانو په وینا تهران له دغو بندیانو څخه په استفادې غواړي له نورو هیوادونو امتیازونه ترلاسه کړي. ایران او متحده ایالتونو په تیر کې هم په خپلو کې بندیان تبادله کړي دي. د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې خپل هیواد لدی تړونه ویست او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. د امریکا ولسمشر جو بایډن ژمنه کړې چې بیرته به له دغه تړون سره یو ځای شي چې ایران خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي. او وروستی خبر همدا چې د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې سږ کال یوازې 80,000 کسانو ته د حج کولو اجازه ورکوي. د حج د خدمتونو یو شرکت ویلي چې سږ کال 500,000 کسانو د حج غوښتنلیکونه سپارلي وو چې له دې ډلې به یې یوازې 80,000 کسانو ته د بیت الله شریف د زیارت کولو اجازه ورکړل شي. د چارواکو په خبره دغه شمیر کسان به ټول د همدې هیواد وي او له نورو هیوادونو به حج کولو ته نه ورځي. په داسې حال کې چې د نړۍ ګڼ شمیر هیوادونو کې لا هم د کرونا وبا په زور کې ده،
ورسره جوخت د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې سږ کال به 15,000 کسانو ته د کورونا وبا محدودیتونو ته په کتو د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړي. د رواحل المشاعر په نامه د حج د خدمتونو یو شرکت ویلي دی چې سږ کال 50,000 کسانو د حج غوښتنلیکونه سپارلي وو چې یوازې 15,000 کسانو ته به د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړل شي. د سعودي عربستان د حج مراسمو چارواکو ویلي چې دغه 15,000 کسان به د دې هیواد خپل وګړي وي او له نورو هیوادونو به خلک د حج مراسمو ته نه ورځي. سږ کال د کورونا وبا د مخنیوي په موخه د حج د مراسمو ګډونوال باید د دې وایرس ضد واکسین شوي وي، خطرناکې او پټې ناروغۍ ونه لري او عمرونه یې هم باید د 18 او 15 کالونو ترمنځ وي. د حج په سږني مراسمو کې به حاجیانو ته یو ډول زیرک یا سمارټ کارتونه ورکړل کیږي چې خدمتونو ته لاسرسی ولري. تیر کال یوازې 100 کسانو ته چې په سعودي کې اوسېدل د حج اجازه ورکړل شوې وه. په دوی کې ځینې بهرنیان هم وو چې د 160 هیوادونو له ډلې څخه غوره شوي وو او یو شمېر نور بیا پوځي پرسونل وو. د کورونا وایرس د خپرېدو مخکې هر کال شاوخوا 2 میلیونه مسلمانان حج ته تلل، په دې کې به څه باندې 20,000 د افغانستان حاجیان هم وو. دا دویم کال دی چې د کورونا وایرس له کبله د حج معمول مراسم نه ترسره کیږي. د کورونا وایرس له کبله تر دې دمه په سعودي عربستان کې شاوخوا 80,000 کسان مړه شوي او 15,000 نور په دغه وایرس اخته شوي دي. اوس هم پام وکړئ د کابل په بازارونو کې د بهرنۍ اسعارو پر وړاندې د افغانیو پیروبیو ته. او دا هم د هیواد د پلازمینې کابل په ګډون د څو ولایتونو د هوا حالت. د مشرانو جرګې ټلویزیون درنو لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا مو په ستر رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.